او د ابو العاص رضی الله تعالی دا ډیر غیرتی و، ډیر غیرتی و. په د باندې د مکې کفار وس کړی و، وی ته د نبی اسلام دی لور له طلاق ورکه، وس یې پې کړی و. خو دوی زه طلاق نشم ورکولی، وی زه به د زینب په شانتې ښځه بیا چېرته پیدا کړمه، زه دې له طلاق نشم ورکولی. د ابولهب په زامنو باندې هم د نبی علیه السلام لورګانې واده شوي وي، کویدنې شوي وي، نو ابولهب زامنو ته وي دې له طلاق ورکوي. نو د نبی علیه السلام لورګانو له هغې څه ورکو؟ رقیه رضی الله تعالی عنها ته هم د ابولهب زوی طلاق ورکو، خو لا واده شوې نه وه، بیا ورسره عثمان رضی الله تعالی عنه نکاح وکړه. نو دی ابو العاص ته د مکې کافر ویل وی د نبی علیه السلام دی لور له زینب له طلاق ورکه، خو د طلاق نه ورکوي، زه د زینب په شانتې ښځه به چېرته وموممه، داسې ښځه زه نشم پیدا کولی. نو نبی علیه السلام دله هغه ښار واپس ورکو، وی دا واله او لاړ شه مکې ته ځه، ستا نه مونږ فدیه نه اخلو، خو چې دا واده را سره وکړه چې مکې ته لاړ شي ما ته به زما لور رالیږي، زینب به ما له مدینې ته رالیږي. ده ورته زما در سره واده ده. هار یې راواغسته او راغې مکې ته بغیر د فدیې نه. چې راغې خپل ورور ته وي زینب رضی الله تعالی عنها چې دا نبی علیه السلام له ورسوه، مدینې ته وله ورسوه. زینب رضی الله تعالی عنها هغې ورور یې روانه کړه، سزا یې پورې بوسته، هغې طرفه پسې نبي علیه السلام 2 صحابه کرام رالیږلي وو، هغې بیا د نبي علیه السلام لور نبي علیه السلام له ورسوله. دغه ابوالعاص ایمان په دې موقع رانه وړو، دی ډېر مالدار او غټ تاجر و، دی به شام ته تجارت لتو. نو یو په تجارت پوهېدو، دویم امانتدار و، نو خلکو به سره ډېرې پیسې ورکولې چې یاره په موږ به کې تجارت کوه. نو دی شام ته تجارت لتو، بیا واپس د شام نه چې راتله که نه، نو د مسلمانانو د یوه قافله باندې ورلو، نو مسلمانانو ته هغه مال واغستو، د سره چې څومره د تجارت مال هغه یې ټول تی واغستو. او شپه وه، نو دی د هغوی نه پټ شو، چېرته ما ونه وجني، پټ شو مدینې منورې ته د شپې راغی. چې د شپې راغی، نو زینب رضی الله تعالی ځان راورسو، خپله ښځه چې هغې له ځان راورسو، د شپې هغې له ځان راورسو. نو چې کله د سهار مونځ وشو که نه، نو ښځې داسې د پردې نه به اخواوې. نو چې د سهار مونځ وشو، نو د ښځو د ځای نه اواز وشو، وی ما ابوالعاص ته پناه ورکړې ده، څوک به ورته څه وایئ نه. نبي اسلام چې د اواز واورېد، وی دا خو زینب نه ده، د اواز خو زما لور زینب ونه کو، ابوالعاص کوم دی خو مکه کې دی. وی جی دا زینب ده. نو زینب رضی الله تعالی اواز وکړو، وی ما ابوالعاص ته پناه ورکړې ده، ګوره څوک ورته څه وایي نه. نبي علیه السلام صحابه کرامو ته داسې مخامخ شو، وی قسم په الله کو د دې خبرې نه خبر یم چې ابوالعاص راغلی دی، نه یم خبر. او دک اواز چې تاسو واورید او خبر شو چې ابوالعاص راغلی، ما هم دک اواز واورید خبر شوم چې ابوالعاص راغلی دی. او نبی علیه السلام فرمایل، وی په مسلمانانو کې یو ادنا مسلمان چې چاته پناه ورکړي، نو هغه ته څه ده؟ پناه ده. نو لہذا ابوالعاص ته هم پناه ده. بیا نبی علیه السلام زینب رضی الله تعالی ورغې، وی زینب ابوالعاص خو راغلی دی، ډېر زیات عزت یې وکړه، خو ځان خواته به یې نږدې نه پرېږدي، ځکه ته په ده باندې حرام یې، دی کافر دی او ته مسلمان یې، ځان خواته به یې نه پرېږدي. زینب رضی الله تعالی د ابوالعاص رضی الله تعالی ډېر زیات احترام او عزت یې وکړو. کوم مسلمانانو چې مال اخیستی و، نبی علیه السلام ورته وفرمایل، وی که ستاسو خوښه دی ابوالعاص ته دا مال واپس کړئ، اگر چې تاسو ته جایز دی، خو که خفه کېږئ نه، نو دا دله ورکئ. مسلمانانو ټولو د خپلو کورونو نه لوښي راوچلولو، چا یو شی وړو، چا بل شی وړو، چې څه وړي که نه هغه ټول راوړه ابوالعاص ته یې ورکړو. ابوالعاص په دغې موقع باندې غږ ونه کړو، هغه سامان یې راوغسته او مکې ته راغی. چې مکې ته راغی، خلکو ته یې د هغې امانتونه ورکړو، سامانونه یې ورکړو. چې ټول امانتونه یې خلکو ته ورکړه که نه، بیا یې آواز وکړو، وی په ما باندې د چا حق باقي شته دی؟ خلکو ورته وی نه، تا مونږ ته هر څه واپس خپل راورسول. وی در مې کړه هر څه که نه، په ما خو د چا حق پاتې نه شو که نه. وی نه. وی واورئ، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کلمه یې وویله، وی زه د الله او د الله په رسول باندې ایمان راوړم، تاسو هم ګواه شئ ما ایمان راوړی دی. نو چا ورته وی په مدینه کې دی ولې ایمان نه راوړو چې مکې ته رالی او دلته؟ وی که په مدینه کې مې ایمان راوړی وی که نه، نو تاسو به راباندې دا الزام لګو چې زمونږ مالونه یې وړو، هغه یې ازمولو، هغه یې قبضه کول، نو په دې بهانه باندې مدینې ته لاړ چې زه ګرفتار شوم مسلمان شوم. وی نه، هلته مې ایمان ځکه نه راوړو چې لومبې تاسو د ستاسو حقونه ورسوم او پس د هغې نه څه راوړم؟ ایمان راوړم. او بیا لاړ مدینې منورې ته په نبي علیه السلام پسې. چې څنګه لاړ که نه، نو نبي علیه السلام ورسره د زینب رضی الله تعالی نکاح بیا وکړه ده. وی دا ستا ښځه ده چې تا هم ایمان راوړو، تاسو یو بل له جایز یې.
نو په قیدیانو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام زوم هم راغلی ابو العاص رضی الله تعالی عنہ. دارنګې په قیدیانو کې د نبی علیه السلام ترم راغلی عباس رضی الله تعالی عنہ. دیم د جنگ بدر په قیدیانو کې د جنگ بدر په قیدیانو کې د عباس رضی الله تعالی عنہ خو دې ډیر مضبوطو لوړ قد او دنګ او مضبوط هم او د چې کم صحابي گرفتار کړو هغه بالکل ټپ ټپ نری وچ سړی و. نو نبی علیہ السلام هغه صحابي ته ویل که زما د اتره دې څنګه راټینګ کړی دی نه خو ستا د راټینګولو نه دی ته کمزوری دی خو ډېر چاک دی دی چې څنګه ګرفتار کو. وایي د الله پاکه پیغمبره چې په عباس مې حمله وکړه که نه ما نه شو راټینګولی خو په دې دوران کې یو سړی راغی او ما چېرته پېژندم نه هغه زما سره کابو کو او ګپ ګپ یې را سره وتړو خو ما نه پېژندو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وایي دا خو فرشته وه ستا مدد له جنگ بدر کې راله. نو عباس رضی الله تعالی عنہ گرفتار شو. نو چې کله د مدینه منورې ته راوسته شو کنه نو د په بدن باندې قمیص نو د نبی رسول الله په طرف بدن باندې نو په دغه قمیصونو د خلکو راوړو په باندې قمیص نه پوره کېدو ډېر دنګ لوړو قمیص په نه پوره کېدو. نو د عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین چې یادېږي د منافقینو سردار دیم د بدن نو ډېر غټه لوړو دا قمیص به پوره شو هغه خپل قمیص راوړو عباس رضی الله تعالی عنہ ته واغوندو. د دې وجنه دا رئیس المنافقین عبد الله ابن ابي ابن سلول چې کله مړ شو کنه نو نبی رسول الله خپل قمیص وېستو هغه ته په کفن پکې ورکو. دغه منافق ته نبی رسول الله په خپل قمیص کې کفن ورکړی دی. دا د دې وجنه چې نبی رسول الله د دغ احسان په ځان باندې نه پرېښودو. نبی علیه الصلاۃ والسلام تر ته د قمیص ورکړو نو نبی رسول الله د خپل قمیص په مړینه باندې ورکو. د رئیس المنافقین عبد الله ابن ابي ابن سلول نو د قمیص په عباس رضی الله تعالی عنہ پوره شوی و. نو دې داسې لاسونه د قیدیانو له شاته جوخ تړلي وو. نو نبی علیہ السلام چې د شپې کم ځای کې اودو د هغې کوټې سره برغ عباس رضی الله تعالی عنہ په دغه کوټه کې گرفتار و. نو دله د لاسونه داسې جوخ تړلی شوي وو که نه د زویرګۍ کو د عباس رضی الله تعالی عنہ چې دې زویرګۍ کو نبی علیہ السلام څه ویل نه خو خوب وله نه ورته د تر اوازونه چې اورېدل که نه د تر فریاد یې اورېده اوس قیدي دی خامخا د نورو قیدیانو سلوک په ورسره کېږي نو د هغه لاسونه جوخ تړلی شوي نو هغه فریاد کو نو نبي علیه السلام ټوله شپه اورېده خوب ورله نه ورته چې د تر فریاد یې په غوږو راته. صحابه کرام پوه شو چې نبي علیه السلام له خوب ځکه نه ورځي چې د عباس اوازونه اوري. نو صحابه کرام لاړو عباس رضی الله تعالی پرانستو چې پرانسته او د عباس رضی الله تعالی اوازونه زویرګۍ غلی شو که نه نو نبی علیه السلام په آرام سره وده شو سترګې ورالې. دا د تره سره مینه ده ښه دا د نبی علیه السلام د خپل تره سره مینه ده چې د هغه زویرګۍ اورېدو نبی علیه السلام له ټوله شپه خوب نه دی ورغلی. نن سبا زمونږ په معاشره کې لوی دشمن خلکو ته تره ښکاري لوی دشمن خلکو ته د تره زوی ښکاري. دا وایي زما تربور دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي تره په مثل د پلار دی پلار څنګه چې حق د پلار دی دکه شانتې حق په تا باندې د تره هم دی. نن سبا زمونږ د پښتنو څومره نالګۍ او بغضونه او حسدونه او جګړې چې دي هغه د تره سره او د تره د زامنو سره دي. اسلام څه وایي مونږ څه وایو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تره په مثل د پلار دی او مونږ وایو تره د تره زوی دا تربور دی دا مې تربوران دي. نبی علیہ السلام له خوب تر هغه پورې نه ورته تر څو چې د عباس رضی الله تعالی عنہ زویرګۍ ختو. نو صحابه کرامو نبی علیہ السلام سار شو نو صحابه کرامو نبی علیہ السلام ته فرمایل اذا الله پاک پیغمبره د عباس رضی الله تعالی عنہ فدیه منالو د عباس نه فدیه ستا تر دې نه فدیه نه اخلو دې به دې آزاد کو. نبی علیہ السلام فرمایل نه فدیه خو به اخلي فدیه به اخلي او د دنه به ډېر اخلي یوازې به خپل فدیه نه ورکوي دوه سره وریرونه ګرفتار دي د وریرونو فدیه به هم دی ورکوي د نوفل او د عقیل فدیه به هم دی ورکوي. نو عباس رضی الله تعالی نبی صلوات و سلام ته فرمایل وی وراره ولې خپل ولید په کې ذکر باندې ډیر رګ دی مطلب دا چې خپل دی ماپکای راته نه د نور نه باندې ډیر رګ دی. ما سره پیسې نشته ته وراره باندې فدیه ډیر رګ دی ما سره پیسې نشته. نبی رسول پیسې سره نشته وینا ویخه زما چاچی چې د کاکی ته چې راتلی او ام الفضل ته دی ویلو تا دواړو الته کې درشل سره پیسې خخې کړي هغه څه دي څومره پیسې خخې کړي دي. عباس رضی الله تعالی وی تا ته څنګه پته ده
اخو زه ته خبر یم هغه ته خبر ده زه ته کور راتلم موږ پیسې هلته خرڅ کړي چا هم نه یې لیدلي ته خو په مدینه منوره کې ناستې تا ته څه پته ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ما ته زما رب ویلی دي عباس رضی الله تعالی عنہ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایمان راوړم چې ایمان راوړم بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل اذا الله پاک پیغمبر دا فدیه را باندې لګه کا زه خو تا ته پته راځه د مخکې نه مسلمانو ما خو د خلکو په زور ځان سره راوستي وما نبی علیہ السلام هغه معامله دي د الله سره چې در مخکې نه مسلمان وي او کنه وي خو کو ته وینو الله به درنه د دین دوچن بدله درکې د دې دوچن په یو ځای بیا مال غنیمت راغی نو عباس رضی الله عنه سره صادر خور کو دومره پیټه تی واغس چې عباس رضی الله عنه سره تل روانو په مشکله باندې روانه په مشکله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې عباس رضی الله تعالی عنہ زما تر دی الله رحم پیو کی مال ډیر خوخته سمره مال ځان سره اغسته داسې خندلې نو نبی علیہ السلام ورته فرمایلی د دې بدله بدر الله درکې اضعافا مضاعفه دوچن په دوچندې به الله درکې عباس رضی الله تعالی فرمایي وی مال الله بیا سل غلامان راکړو چې ټول د کار او د تجارت خلکو سل کسان مال راکو وی کو زه خبره ما باغی مکبانه نورم ډیره زیاته فدیه ور کړی و نور ډیره فدیه ور کړی و